السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد ولی د فرانسې څخه دا پوښتنه کوم چې مخکې ما په لمانځه کې ډیره زیاته سستي کوله. په ورځ کې به مې یو وخت یا دوه وخته لمونځ وکه، نور لمنځونه به رانه پاتې ول. نو اوس الله رب العزت ما ته هدایت کړی، نو هغه کم لمنځونه چې زما نه قضا شوي دي، زه د هغو قضایي څنګه راوړم؟ او که زه توبه وباسم، الله رب العزت به ما معاف کړي که به مې معاف نه کړي. په دې کې شک نشته چې د الله رب العزت په کلام کې، همدارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې په مانځه باندې ډیر زیات تاکید شوی دی. الله رب العزت فرمایي: حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطی. تاسو د منځونو حفاظت کوئ، خاص کر د وسطا مانځه، یعنی د مازدیګر د مانځه. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم. که چیرې دوی توبه وکړه او مونځ قایم کو، زکات ادا کو، نو تاسې د دوی لاره آزاده کړئ. همدارنګه په قرآن کریم کې په هر ځای کې الله رب العزت د مانځه په کولو او د مانځه په برپا کولو باندې تاکید کوي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي: سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه کم عمل افضل دی ای د الله رسوله؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې مونځ په خپل وخت کې کول. مونځ چې په خپل وخت کې ته ادا کړې، دا بهترین عمل دی. ابن مسعود وایي ما بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې بیا کم یو افضل دی؟ نو د دې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل چې د مور او پلار سره نیکي کول. د دې نه وروسته بیا ما ورته عرض وکړه چې بیا کم عمل افضل دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د الله رب العزت په لار کې جهاد کول. ګورئ، ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوي ای الاعمال افضل؟ محمد رسول الله ورته ځواب کې وایي الصلاة علی وقتها. مونځ په خپل وخت کې. همدارنګه د بخاري او د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته دا حکم شوی دی چې د خلکو سره جنگ وکړم تر هغې پورې چې دوی ګواهي وکړي چې نشته معبود برحق بغیر د الله تعالی نه او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، او چې دوی منځونه قائم کړي، زکات ادا کړي. کله چې دوی دا کار وکړه نو زما نه خپلې وینې او خپل مالونه بچ کړل سوا د اسلام د حق نه، او د دوی حساب په الله رب العزت باندې دی. د اسلام د حق نه مقصد دا دی چې بنده نه څه داسې کار څرګند شي چې د اسلام مقدس دین د هغې په سزا کې د قتل حکم ورکوي. لکه مثلا یو سړی بل سړی قتل کړي،
نو اوس په ده باندې د اسلامي قانون مطابق د قتل حکم لګول کیږي او د ده دا قتلول په ده باندې د اسلام حق دی. ګورې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغو کسانو سره اعلان د جنګ کوي چې هغوی منځونه نه کوي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت شقیق بن عبدالله تابعی رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. حضرت شقیق تابعی رضی الله تعالی عنه فرمای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو به د عملونو نه هیڅ یو عمل هم پرېښودل کفر نه ګڼلو سوا د مانځه نه، یعنې صرف دا به کفر ګڼلو. نو د همدې وجې نه امام شافعي رحمه الله فرمای چې څوک مونځ نه کوي هغه کافر دی. اگر که امام ابو حنیفه رحمه الله وایي نه چې کافر نه دی، فاسق دی، سخت ګنهګار دی. همدارنګه د ترمذي بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول د بنده سره د کم عمل حساب کیږي نو هغه به د هغه لمونځ وي. که دا صالح او پوره شو نو بېشکه چې دا کامیاب او خلاص شو، او که دا یې خراب شو نو بېشکه چې دی نقصانی او تاوانی شو. او د حدیث په ادامه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعمالي على هذا. او که ده په فرضو کې څه کمی راغی نو الله رب العزت به وفرمایي چې وګورئ زما د دې بنده نفل منځونه شته دی، نو د هغې نه دې د فرضو نقصان پوره کړی شي. بیا به د دې نه وروسته د نورو عملونو حساب کیږي په همدغې طریقې سره. نو فقهای کرام لیکي د داسې کس د آسانی لپاره چې یعنې د ده نه ډېر لمنځونه قضا شوي وي، نو د دې کس د آسانی لپاره دا طریقه غوره ده چې دا کس دې د هر لمانځه د راګرځولو په وخت کې داسې نیت وکړي. مثلا یو کس د ماسپښین د مانځه قضایي راګرځوي، نو داسې نیت دې کوي چې زما نیت دی د اول ماسپښین چې پر ما یې قضایي شته، نو کله چې دا لمونځ ادا که غواړي چې بل قضا شوی لمونځ راوړي، نو بیا به وایي چې اول د مازدیګر مونځ چې زمانه قضا شوی، یا اول ماښام چې مانه قضا شوی، یا اول ماسخوتن چې مانه قضا شوی، یا اول سهار چې زمانه قضا شوی. چې سبا ته یې راوړي دویم سهار، دویم ماسپښین، دویم مازدیګر، دویم ماښام، دویم ماسخوتن، په دریمه ورځ کې دریم، په څلورمه ورځ کې څلورم، په پنځمه ورځ کې پنځم، همداسې د حساب کوي چې په غالب ګمان کې دته دا ثابته شي چې کوم منځونه ما نه قضا شوي ول هغه مې ادا کړ. مراقي الفلاح لیک فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصليه فإذا نواه كذلك فيما يصليه يصير أولا فيصح بمثل ذلك وهكذا. أو إن شاء نوى آخره فيقول أصلي آخر ظهر أدركته ولم أصليه بعد، فإذا فعل كذلك فيما يليه يصير آخرا بالنظر لما قبله فيحصل التعين.
د اول مازدیګر، دا دویم مازدیګر، دا دریم مازدیګر چې د 20 منځونه ترې قضا شوي وای چې د آخرنی مازدیګر مونږ چې زمانه قضا شوی. نو امید شته چې په همدغه طریقه باندې الله رب العزت ستاسو هغه قضا شوي منځونه چې تاسو یې راګرځوئ ستاسو نه قبول کړي او تاسو چې په اخلاص سره توبه وکړئ الله رب العزت مو توبه درته